جمهوری اسلامی افغانستان همواره بر حضور زنان در روندهای ملی تاکید داشته است. از آنجایی که صلح یکی از مهمترین اولویت‌های مردم است و زنان نیم پیکر جامعه می باشند، حضور و نقش پررنگ آنان در این روند ضروری است. تعهدی که دولت داره هیچ تیم مذاکره روان نخواهد کرد تا که حضور زنان در او ضمانت شده نباشه. د سولې په چارو کې دولت وزارت د ښځو د ښه او پراخ مشارکت لپاره د سولې په پالیسۍ جوړونې کې د ښځو د واحد غږ مشروطي ډلو چارې تسهیل کړي دي. دا ډله له ټول هیواد څخه د ښځو د نظرونو راټولولو او د سولې په لوی ملي پروسه کې د غږ کولو زمینه برابروي. گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاستگذاری صلح تلاش دارند به خاطر انسجام، بسیج و سهمسازی زنان از قریه تا ولسوالی، از ولسوالی تا ولایت، از ولایت تا مرکز به خاطر نقش کلیدی و مؤثر زنان در روند صلح فعالیت داشته باشند. د دې بورډ موثریت زما په اند زیات دی په دې چې دلته موږ مستقیما د سولې د مذاکرې د هیئت سره په تماس کې یو، د رئیس صاحب جمهور سره موږ وینو او هغو ته خپل نظریات په متواتره ډول باندې شریکوو. خپله د سولې وزیر او نور لوړې کچې مقامات چې دي د ټولو سره خپل نظریات په مستقیم ډول شریکوو او د هغو خبر ته اورو چې هغوی څه تعهد مشترکوي په دې برخه کې، هغوی څه پلانونه او څه کارونه ترسره کړي دي د دې دپاره چې ښځې یو قوی ونډه ولري د سولې په پروسې کې. گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاستگذاری صلح اکنون به حیث پل ارتباطی زنان افغان با رهبری دولت و تصمیم گیرندگان روند صلح عمل می کند که از بین خود زنان برخاسته است. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې په بهیر کې د ټولنې د ټولو برخو د مشارکت لپاره اړینې اسانتیاوې برابروي.